السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا و مسلم وبعد. مولوی صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس دی هغه په یو ځای کې اوسیږي او بیا بل کس ته مال لیږلی دی، بیا ورسره دا خبره کړې وه که چې دې مال کې عیب و نو دا مال به زه بیرته واپس کوم، فلهذا هغه چې مال ورولېږه نو هغې کې عیب و، خو دا خبره م ورسره کړې وه چې یاره دا کرایه به م په تاسو وي، نو هغه مال عیبجن وخته بیرته یې مال واپس کړ، هغه خلک کرایه نه مني، نو اوس دې سړي هغه سړي نه په چل کې څه پیسې ایسارې کړي دي، دا دته څنګه دي؟ جناب محترمه بالکل مې صراحتا هم دغسې مسله په فتاوا شامی کې پیدا کړه که نه، نو دې کې د رالیږلو پیسې دا په بایع باندې دي، مبیعه مشتری ته سپارل دا د بایع ذمواري وي، نو چې تر څو پورې دا د مشتری لاس ته لویږي تر هغې پورې به د دې چې څومره خرچي یا په بایع باندې دي، خو بیرته رد او واپس کول دا د مشتری د طرفه وي، نو چې د مشتری د طرفه وي نو فلهذا د دې مؤونت او خرچه او کرایه دا به هم په مشتری باندې وي. نو د هرات نه چې تر کوم ځای پورې دی مرغاب کې هغې ځای پورې دته چې که دا مال تر څو را رسېده نو د هغې یو طرف کرایه په بایع باندې ده، په خرڅونکي باندې، خو چې بیرته دی اوس ور واپس کوي دا د دې طرف خرچه دا په دې مشتری باندې ده، نو دی د دواړو طرفونو خرچه یا کرایه هغه په ځان باندې هغه ځان سره پاتې کولی نشي. دا مسله دا ده اذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤونة وسافر به من دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه وإلزامه بمؤونة حمله، فهل تكون مؤونة الرد على المشتري؟ الجواب نعم، وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤونة نو عيبا ورده فمؤونة الرد على المشتري. دا وګوره نو لنډه اوږده دا ده چې باقاعده دې کې د اوږده مسله ده، بس نور ماشاءالله عاصم عالمې عربی عبارت نه خپله ترجمه ځان ته وفهمه، خو لنډه اوږده دا ده چې فمؤونة الرد على المشتري واپسۍ چې کوم مخرچه وي دا په مشتری باندې وي، او که دی وایي چې ما ورسره شرط ایښی و نو دا شرط داسې شرط دی چې بیع د دې تقاضا نه کوي، دا شرط فاسد دی او شرط فاسد په بیع کې پخپله فاسدي، نو د دې وجې نه دا شرط د معتبر نه دی، یو طرفه کرایه ورنه حصارولی شي او د دویاړو طرفو کرایه هغه نشي حصاروی، او د کوم طرف کرایه ورنه حصاروی شي د دې راوړلو را رسولو که هغه لږه وي که زیاته وي دغه را رسولو کرایه به دی ځان سره حصاره کړي، او پاتې شوه چې دا کومه واپسۍ والا مسله ده و رد دی نو د دې کرایه دی ځان سره نشي حصارولی. السلام علیکم ورحمت الله.